بېوسه مینه. د ماښام لمونځ چې مې جومات کې وکړو کور ته راغلم. د خپلې مور سره د کټ پلنګ کېناستمه. ناڅاپه ډب ډب شو، چا ور د کوڅې وډبوو. مور مې زوی ته وروځه چې ور څوک ډبوي، که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله ور وباسه بیا. او ورته وایه موږ ته ډېرې دعاګانې کوه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي. ما ویلې ښه مور راپاڅېدم، کوڅې له راغلم، ور مې کولاو کړو. ما ویل څه راوړم، وړکه وګوړه. خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم. خپې ابلخپې او سرتور سر ولیونۍ ولاړه. ما لاسې وی چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه. ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه. کور کې چې کار هم کوي، تاسو ته کنځلې کوي، ستا نامه اخلي او خیرې کوي چې خدای دې ورک کړي. په تاویزونو او ساختونو یې راله لور غرقه کړه. بس زه په ښه راغلم، ما کور پرېښو، ما مور پرېښوده. راځه چې دواړه چېرته لرې د دې خلکو لاړ شو. دا خلک دلته مینان مینې ته چېرته پرېږدي. ما ویلې نه لیونۍ دا څه کوې، دنیا به څه وایي. چې د پلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده. پلار به دې مړ شي له خفګانه، دا زیاتې مه کوه. زه کور ته لاړه شه او ښه په آرام کور وده شه. سهار که ژوند و نو په دې به بیا خبره کوو. دا په ژړا شوه. ویلې ته هم بېوفا وختې. ما خو به ستا په مینه ملا تړله، څه خبر وم. پتلو به لاړه شم، خو ته مې دا خبره واوره. سهار چې مړه وم جنازې له مې بیا راچې نه شي. دا کور ته لاړه او زه هم واپس خپل کور ته راغلم. مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک و بهره چې ورسره دې دومره وخت تېر کړو، ملنګ نه و څه؟ ما ویلې نه مورې ملنګ نه و، ملګری مې و. راته یې وی سبا به ځو او د چا ګوډ به کوو. ورته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم. په کټ کې داسې بې بالښته بیت الله سملاستم او بیا په ځان باندې پوه نه شوم اوده شوی ومه. ساره مې سترګې د ملا په اذان پرانېستلې. په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله. په ځان مې چوپ کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي. ما وی چې پاسم اودس وکړم، مونځ وکړم. په دې کې بیا لوډ سپیکر وکړنګېد. ملا صاحب ووی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ. زموږ د کلي د پلانکي لور په حق ورسېده. د کلي خلکو یو کټ راواخلې، هلته راشئ. اعلان مې واورېدو، خو ما ویل جوړه خوب وینمه چې دروازې ته مې نظر شولو نو مور مې راغله. راته یې وی بچیه پاسه لیونۍ مړه شوله. خیر دی نن ګوډ لمزه، نن د مړي ځای ته ورشه. مور مې خبره لا پوره مکمل کړې نه وه. زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلمه. هلته چې ورغلم یو شور و یو غوغا جوړه وه. مور به یې چغې کړې چې لیونۍ پاسه که نه، ځای را جارو که او بیا لوښي د ټول کور ووینځه. پلار له جامې دې ورکړه، روڼو ته دې چای کېدوه. زما وړې زما خوږې لور راپاسه که نه. مور په کور کې جړل، پلار په کوڅه کې جړل، لورونه یې زلمي و خو هغوی هم په پرده کې جړل. د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفه ولاړو.
د لیونۍ په کور بې وخته و قیامت راغلی. یو څو کسان دې خوا ولاړو، زه یې خواله راغلم، ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه. یو څو کسان دې خوا ولاړو، زه یې خواله راغلم، ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه. یو راته وویل چې سیاه چای ته نه خبر. ما ویلې نه خدایږو، خو ته مې لږ شان پوه کړه که نه. هغه وی خلک وایي دا چې و به چا مینه، هغه سپېره هغه بدبخته دې له زړه مات کړلو. دا یې د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده. هغه سپېره هغه بدبخته دې له زړه مات کړلو. دا یې د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده. نو دې په دغه وجه زهر وڅښل، ځان یې مړ کو. د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله. د سبا مړه وم جنازې له چې مې رانشي بیا. ما وی پښتون یم په ژوند درله زه هم نه درځم، خو چې ځان مړ کړم نو تا سره یو ځای به شمه. په دغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونۍ نشته نو زه به دنیا څه کومه. چې کور ته راغلم نو مور مې په ژړا کې ووې زویه په سترګو مې تیاره ده جوړې، زه هم مرمه. ما ویلې خدای به خیر کړي مورې داسې مه وایه ته. ګاډی مې راوستو او زر مې هسپتال ته بوتله. په هسپتال کې ډاکټرانو ورله چیک اپ وکړو. ویلې ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځې. په هسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې. را سره غم د خپلې مور و رانه هر څه هیر و. د لیونۍ دپاره مړ نه شومه، د خپلې مور دپاره ژوند کومه. څومره مجبوره وي بې وسه مینه، څومره مجبوره وي بې وسه مینه.